تاسو په ایمان وای زمنګ معاشره کې زمنګ په تبلیغیانو باندې دا اعتراض دی، کوئی اعتراض نه دی. خاص کر په حق تبلیغي مرګرو دا اعتراض دی چې د کم تبلیغي مرګري بچي له ګډ وړ دی یا ګیره نشته دی یا جمعات لمول نه ناراضي، نو چې بل چاله دعوت کوي دی وی اول بچي سم کا، بچي سمې دام د دې ذمہواری ده، بچي ته بیانم د دې ذمہواری ده. خو چې تا لراغې ستا اجرې ته راغې، ستا بیټک لراغې، ستا دکان لراغې، تی کوڅه کې ودرولې او تا ته د الله خبره کوي، تا ته د پیغمبر خبره کوي، تا ته د اسلام خبره کوي، بیا تا سره واسطه د الله اچي، بیا پدې کې د بچي د اعتراض څخه خبره ده، بیا پدې کې د بچي د پیغور څخه خبره ده، بیا پدې کې د بچي د تهمت څخه خبره ده. د انبیاء او اولادونو وګورئ، د نوح علیه السلام بچے په خپل کافر، د رسول الله مبارک په خاندان کې کافران تیر شوي دي. هغه خلک چې نبی علیہ السلام دعوت ورکړي هغه نه دی منلې، الیاذ بالله د نبی علیہ السلام په دعوت کې نقصان نه و، هغه له پیغور په کار نه دی، هغه په صدا خبره په کار نه ده چې وسړی مال زما د اسلام دعوت راکړي، چې وسړی مال زما د قرآن دعوت راکړي، چې وسړی زما د قبر فکر کوي، چې وسړی زما د آخرت فکر کوي، زه به د هغې سړي شکریه ادا کوم. کو بچی بدعمل دی د بچی خپل کار دی، کو تری بدعمل دی خپل کار دی، کو کور کی هر قسم حالات دی. ما ته خو زما د اصلاح خبره کوي کنه، ما ته خو زما د قبر فکر لري کنه، ما ته خو زما د آخرت سوچ لري کنه، ما ته خو زما د کامیابی سوچ لري کنه، ما ته کنځلې نه کوي، زما مور پلار بد نه یادوي، ما له پیغور نه راکوي، ما ته زما د قرآن خبره کوي، ما ته زما د اسلام خبره کوي، ما ته زما د پیغمبر خبره کوي، ما ته زما د پیغمبر د طریقو خبره کوي. زه د هغې د بچي سره څه کار لرم، زه د هغې د پلار سره څه کار لرم، زه د هغې د بل سره څه کار لرم. که تا ته بده لار ښوده بیا وله پیغور ورکه، کو ته جهنم ته بوتللې بیا پیغور ورکه. چې اوسړی دومره همدرد دی چې تا پسې ستا بیټک له ده راغې، تا پسې ستا اجرې له ده راغې، تا پسې ستا دوکان او کور له ده راغې. والله د دې خلکو شکریا ادا کول پکار دي، د دې احسان منل پکار دي چې په دې حالاتو کې د خپل کار پرېښي، ما پسې راغلی، زما د آخرت غم د سره دی. نو شکریه پکار ده، کو خبرې پسې پکار دي.